دې ته اولګل کلي وی یو نیم بجه شاوخوا او سیلاب راووته درې شاخونو باندې راووته یو طرف بل طرف او درې طرفه راغله یو سیلاب و معنا په درې اړخونو باندې درې اړخونو کې کله ټول محاصره او شل دقیقې نه وروسته ورپسې او سیلاب راغله ټول ځمکه او جرندې او ماشینونه بجلي او هر څه لاندې کړل تقریبا دلته به څومره کورونه موجود وو او دلته خو سلګونه کورونه موجود دي دلته اوس اندازه نه کېږي دا ټول کلي معلومي بنا د ټول منطقه دا د کلي ټول متضرر شوی د خلکو درې منزله څلور منزله کورونه ټول غټ کلي داسې تقریبا زه دوه نیم سوه نه زیات دلته فامیل اوسېده 1500 پورې دلته نفوس دی نو ښه ګڼ مېشته کلی دی او ډېر خلکو ته مشکلات اړولی دي پښتانه ټول کلی ویجاړ شوی ټول تقریبا اکثره کلی ویجاړ شوی زه وایم چې یو 15% کلی ویجاړ شوی یا 90% نو دا به څه مبالغه نه وي نه ده دا تقریبا دا یو غټ کلی هم دی کې دا کم فرض کاری دی کې تقریبا نو یو 50 پورې کورونه و دا مخکې 50 کورونه اوس چې د خور باندې هیڅ شی پاتې نه دی صرف ماشومان او دا زنانه چې صرف دا څادرې کم پراتې دي هغوی سره وتلې نور هغه چا خبره یو وخت ډوډۍ پرېږده دا یو څادر هم هغوی نه لري چې چپلۍ بوټان هم نه لري چې دې نه وتلي دا ډېر په دغه باندې موږ امارت اسلامي څخه دا غوښتنه لرو چې عاجل موږ ته او هېوادوالو ته مرسته ورسوي اولیا کومکونه دا تقریبا دویم ورځې تر اوسه پورې نه دي رسېدلي سلامونه ستړي مشه جوړ تازه هله د درنو لیدونکو ښه به یاست د نورستان ولایت برګي مټال ولسوالۍ او لګل کلی څو ورځې وړاندې د نورستان مرکز پارون کې یو خونړي سیلاب د ګڼ شمېر خلکو ژوند واخیست خو دا ځلې د نورستان ولایت د برګي مټال ولسوالۍ او لګل کلی د یو خونړي سیلاب ښکار شوی دی تقریبا په دغه کلي کې چې شاته بګراوند کې ښکاره کېږي تر 200 پورې کورونه موجود وو خو اوس یوازې د ګوتو په شمار یوازې 9 کلي پاتې دي نور هیڅ هم دلته نشته دی خدا د رب احسان دی چې دلته الحمدلله هیڅ کوم شهید یا مړی نه لرو همدارنګه ټپیان هم شته دی خو لږ دي تقریبا له مرکز د کونړ ولایت له مرکز اسداباد ښار څخه دې ځای ته تقریبا 9 ساعته لار د سړی تر دې ځایه ځان راورسوي نو دا د غره په څنډه کې دا کلی چې دی د داسې یو سیلاب ښکار شوی دی چې بیخي هیڅ هم نه دي پاتې شوي کورونه ویجاړ شوي د خلکو څاروي چې دا په همدغه کورونو کې همداسې بند پاتې یا مړه شوي او یا چې دی سیند ته سیلاب ځان سره وړي دي نو موږ هم تقریبا د 12 ساعتونو وروسته د جلال آباد ښار څخه دې ځای ته او لګل کلي ته راورسېدو دلته به له دغه خلکو سره خبرې وکړو کوم چې اوس هم لګیا دي او د خپلو کورونو هغه د پاکولو هڅې کوي په دې کورونو کې هیڅ هم نه دي پاتې او ټول کلی په بشپړ ډول باندې ویجاړ شوی دی خلکو سره به وغږېږو خلکو سره به خبرې وکړو چې خلکو ته کوم ډول تلفات اوښتي دي او خلک د کوم ډول ستونزو سره لاس او ګرېوان دي ملتیا مو وکړئ موږ سره پاتې شئ یو ځل بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو د شاته بګراوند کې چې کوم کورونه ښکاره کېږي د خلکو د ژوند او استوګنې همدغه کورونه خو بدبختانه د تېرې ورځې سیلاب هر څه له خاورو سره خاورې کړل شاته ښکاره کېږي دغه خلک د برګي مټال ولسوالۍ د اولګل کلي اوسېدونکي دي چې لا هم هڅه کوي کوښښ کوي تر څو هغه کم خپل سامانونه چې دي او هغه کم چې په دې ودانیو کې ګیر دي د هغه
هغه ساتنه وکړي او همدارنګه هغه له خاورو څخه راوباسي. نو د همدې ځای یو بل مشر دلته ولاړ دی، د ده سره به وغږېږو، خبرې به ورسره ولرو چې څومره تلفات دغه سیمه او دغه سیلاب خلکو ته اړولي دي. السلام علیکم. بسیار محترم خیر دی، صحت دې ښه دی انشاءالله؟ الحمد شکر قراري ده؟ الله پاک. خیر وسي. نو مبارک څه دی؟ زما قاری عمر اولګل اوسیدونکی یم، د همدې کلي همدې کلي یم. دغه سیلاب چې کومه سیمه تخریب کړې ده دا کوم کلی دی؟ اولګل کلی ورته وایي. او دې ته اولګل کلي وایي. 1:30 بجه شاوخوا او سیلاب راووته، درې شاخونو باندې راووته، یو طرف بل طرف او درې طرفه راله. یو سیلاب و معنا په درې اړخونو باندې درې اړخونو کې کلی ټول محاصره کړ. او 10 دقیقې نه وروسته ورپسې او سیلاب راله، ټول ځمکه او جرندې او ماشینونه، بجلی او هر څه لاندې کړه ویوړ. کورونه مثلا د سیلاب خراب کړي دي، هغه برق چې کوم د دغه کلي دپاره هغه هم تخریب کړی دی، او همدارنګه زراعتي ځمکه چې خلکو پکې ځان ته جوار غنم دغه شیان کرل هغه هم نشته، هغه هم ټول ختم شوی دی. کوم ځای کې سترګې را رسېږي هغې نه ټول وړی دی، ځمکه او هر څه سامان وړی دی، څه شی پاتې. شهیدان خو نه لرو؟ نه شهیدان نه لرو الحمدلله. دا ښه ده چې درنو لیدونکو د رب احسان دا دی چې الحمدلله هیڅ کوم شهید دلته موږ نه لرو، او همدارنګه کاکا ټپیان شته دی که نشته دی؟ نه ټپیان هم نشته شکر الحمدلله. وخت کې څه وخت چې راتله نو هغې نه مخکې یو سیلاب راووت نو وی کته، هغې نه وروسته خلک دې خوا خوا شاوخوا وتښتېده، بس الله رحم وکړو. اول یو سیلاب راغی، دغه پسې بیا بل راغی او دغه پسې بل راغی، همدغسې بس ورپسې راله، همدغسې سیلاب نه راله. تقریبا سیلاب څومره دوام وکړ، څومره وخت دپاره پایده؟ 1:30 بجې نه تا ماښامه پورې ادامه و، ماښامه پورې. مننه کوو، خیر وسي. دلته خیریه بنسټونه همدارنګه نور هغه نړیوال سازمانونه را رسېدلي دي که نه مرستې چا کړي دي؟ اوسه پورې خو څوک رسېدلی نه دي راغلي او بس پوښتنې کړې تللی دی. اوسه پورې څه موادونه نشته، هر څه نشته، بس یو جامع سره خلک دې خوا خوا شاوخوا راوتلي دي، ګاونډیان کورونو ته تللي دي. فلحال اوس څه شی هم نه لرو. له خپل حکومت او همدارنګه له خیریه بنسټونو څه غواړئ باید تاسو سره کوم ډول مرستې خلک ترسره کړي؟ موږ ته هر رقم موادونه راورسې، خیمې راورسې، نور موادونه. موږ کورونو د سرپناه موږ بالکل څه شی نه لرو. اوس ماشومان دي او مشکلاتونو کې مخ یو. مننه، خیر وسي. الله دې زموږ او ستاسو په ټولو وطندارانو باندې خاص او سپیشل رحم وکړي. امین امین امین. خیر وسي. یو ځل بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو، هیله ده ښه بیاست. څنګ ته مې د همدې کلي یو بل اوسېدونکی هم را سره ولاړ دی، د ده سره به هم خبرې وکړو او ورسره وبغږېږو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاته. تاسو ته انشاءالله صحت ښه دی؟ او شکر الحمدلله. تاسو ښه یاست؟ ډېره مننه، خیر وسي. ځان معرفي کړئ، نوم مو څه دی؟ او زما نوم احسان الله دی. همدې کلي اوسېدونکی بله د دې کلي اوسېدونکی یم. چېرته چې ولاړ یو اولګل کلی نومېږي؟ او بلې همدا اولګل کلي اوسېدونکی یم. تقریبا سیلاب څه وخت کې دلته راغی؟ تاسې پخپله چېرته وئ هغه وخت کې؟ زه خو لغمان کې وم، دغه 2 بجې 2:30 بجې زه خبر شوم دلته، دقیق معلومات خو ماته نه کېږي. نو هغه ځای نه ما حرکت وکړ، شپې دلته راورسېدم. دغه څومره چې فکر کوم 2 بجې یا 1:30 2 بجې همدغسې خواوشا سیلاب راغلی دی. نو موږ ته همدغه 2 بجې 2:30 بجې موږ ته خبر ورسېده، موږ بیا دلته رالو. تقریبا دلته به څومره کورونه موجود وو؟ او دلته خو سلګونه کورونه موجود دي. دلته اوس اندازه نه کېږي، دا ټول کلي معلومیږي نه، دا ټول منطقه دا د کلي ټول متضرر شوي دي. د خلکو 3 منزله 4 منزله کورونه ټول. نو غټ کلي و داسې تقریبا 2-2.5 نه زیات دلته فامیل اوسېږي، 1500 پورې دلته نفوس دی. نو ښه ګڼ میشته کلی دی او ډېر خلکو ته مشکلات اړولي دي. ټول کلی ویجاړ شوی دی؟ او ټول تقریبا اکثره کلی ویجاړ شوی. زه وایم چې یو 15% کلی ویجاړ شوی یا 90%. نو دا به څه مبالغه نه وي. د خلکو سره مو خبرې وکړلې، د خلکو په وینا تقریبا تر 200 پورې کلی دلته موجود دي. یوازې 8
کلي دغسې روغ پاتې دي. نور دلته تقریبا چې شاوخوا 190 کلي کېږي هېڅ هم نشته دی او یوازې خاورې تیږې او دغه لرګي پاتې دي. او نو تاسو خپل وینئ دا دومره داسې شاندار کلی و دا مونږ هېڅ فکر نه راځي دا چې اوس دلته راځو مونږ ته د خپل ځایونه نه معلومېږي. دلته زما دلته دغه ځایونو کې زموږ خپل کورونه زموږ د خپلوانو زموږ د ملګرو نو اوس ما ته خپله نه معلومېږي چې دلته دا دې ځای کې د چا کور و دلته زما کور چېرته و د ملګرو کورونه چېرته و بس نو دومره لکه یو غټ فاجعه راغلی دی نه معلومېږي. تا ته هغه خپل کلی هم اوس نه معلومېږي چې چېرته و او چېرته زموږ ودانې او دا صحیح نه معلومېږي. دلته چې رالو اوس دغه ځایونو کې دا ټول دا اوبه کلي باندې روان دي ځکه مسیر یې بدل کړی دغه مسیر یې دغه طرف ته اوس دا ټول مسیر بدل کړی په دې ځای باندې تېر شوی دی. او زرګونه ونې دلته میوهدار او غیر میوهدار ونې دلته هېڅ دغه نشته خو ډېر شین کلی و. نو نورستان په سطحه باندې یو داسې کلی و چې د دې ښایست کې نظیر بیخي لکه بې نظیر و دا نظیر نه و دلته. نو خدای امتحانات دی انشاءالله په دې باندې موږ شکر صبر کوو په دې باندې موږ شکر وباسو چې دلته څوک زیانمن شوی نه دی ځاني تلفات موږ نه لرو په دې باندې موږ ډېر شکر وباسو د الله نه. نو حوادث ته راځي بس صبر به ورته کوو ډېر مشکلات د خلکو اشد ضرورت اوس وخت کې دلته څه شي لپاره ډېر زیات دی. نو ضرورت خو د خلکو الف نه تر یې پورې ضرورت شته دی هر څه مکمل خلک ځکه د کورونه چې څوک وتلی دی یوازې یو جوړه جامې سره وتلی دي ان بعضې خلک خپل هغه بوټانو چپل هم دلته کورونو کې پرېښی دی هماغسې ماشومان شو د هغوی الف نه تر یې پورې خوراکي موادو ته خیمو ته همدغسې په اوږدمهاله کې کورونه جوړول ته خلکو ته نو ډېر شیان ته ضرورت شته چې موږ ټول نشو دا کولی خو عمدتاً الف نه تر یې پورې ټول شیان ته ضرورت لري خلک. نو تاسو خپله دلته وګرځئ دا خلکو دا وضعیت تاسو ولیده نو ضرورت شته خلکو ته چې الف نه تر یې پورې خلکو سره همکاري وشي. همداسې ده دلته خلک مریضان به وي روغتیایي کلینیک شته دی روغتیا فعالان شته دی اوس برحاله اوس نن سهار موږ دلته کېناستو دلته یو سیار کلینیک خو دلته انتقال شوی دی انشاءالله او نور ملګري هم دلته راغلي دي او یو اداراتو نه دلته راغلي دي سروې کوي هغوی اسسمنټ کوي انشاءالله د هغې نه وروسته نو امید لرو چې خلکو ته یو څه ضرورتونه کومکونه ورسېږي خلک خپل خیمو ته یا خپلو ځایونو ته یو ځل دننه شي نو لږ د ستونزه به زموږ د اوږونه لږ کم شي. نو اوس واقعا ډېر داسې دردونکي دي دا وضعیت وینو باقي مانده دي خدای پاک زموږ او ستاسې دا وطن له دغسې طبیعي آفتونو دردونو په له غمونو په امان وساتي. امین امین انشاءالله آینده کې هم ټول نه غوښتنه ده چې د یو بل لاسونه ونیسي او کوشش وکړي همکاري به دا حوادث خو راځي دا که نن دلته بل ځایونه کې دا خو دنیا د حوادثو نه ډک دی نو دا امتحانات د الله طرف نه راځي په هر حالت کې موږ د الله د شکر وباسو د خپل نظام تر څنګ ودرېږو او د کوم چې خوا او شا زموږ دا د کلي خوا او شا کلي دی پپړوک نه واخله پل رستم شو چاپو شو بیا زموږ د راونډ کې نیکموک شو بادنشاه شو برګي مټال لوی کلی شو د دې خلکو همکاري زموږ د ولس سره چې اول ورځ نه دلته راغلي دي نو دوی دغه منطقه کې دوی موجود دي دلته خلکو سره همکاري کوي د هغوی د ړنګ ودانۍ نه لاندې هغه څه سامان څه شی پاتې شوی هغه ویستلو کې او خلکو ته ډوډۍ راوړي اوبه هم ورته راوړي نو د دې ټول کلي په نمایندګي د دې ټول قوم نه زموږ د نورستان ولس نه چې دا زموږ څومره ګاونډیان دي دوی نه همسایګان دي دوی نه موږ مننه کوو او امید لرو چې نور خلک هم د دې غریب ولس په دې همکاري لپاره لاسونه وغځوي دلته ان شاء الله خدای مهربان ډیره مننه کوم خیر وي جزاک الله خیر خیر وي د کاری صاحب احسان الله خبره شاته دغه څومره خلک چې ښکاره کیږي او همدارنګه دغه په کومو ودانیو چې کارونه روان دي تر څو هغه ودانۍ تصفیه کړي نو دا خلک یوازې د همدې کلي نه دي بلکې د نورستان ولایت د برګي مټال ولسوالۍ د بېلابېلو کلي او همدارنګه د بېلابېلو ولسوالیو خلک راغلي تر څو د خپلو دې وطندارانو لاسنیوی وکړي او د کورونو په پاکېدو او همدارنګه په نورو برخو کې ورسره همکاري او مرسته ترسره کړي. یو ځل بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو د نورستان ولایت د برګي مټال ولسوالۍ اولګل کلی دی
کوم چې د تیرې ورځې یو خونړي سیلاب دا کلی په مکمل ډول ویجاړ کړی دی او بیخي یوازې د ګوتو په شمار څو کورونه دلته پاتې دي. نو د همدې سیمې یو بل اوسیدونکی هم را سره ولاړ دی، د سره به مو غږېږو او خبرې به ورسره وکړو. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ستړي مه شئ، خاص ته خیر اوسې، مننه، په خیر راغلی. ډېره مننه. نوم مبارک څه دی؟ نوم مې انور شاه ده، همدې کلي اوسېدونکی یم. اولګل کلی؟ همدې اولګل کلي اوسېدونکی یم. ښه، خوشحاله شي. سیلاب څه وخت کې راغی؟ وخت درته معلوم دی؟ او دا تقریبا غرمه مانځه نه وروسته 1:30 بجه و چې همدغه ټیم کې اوله کې لږ سیلاب راووته. نو هغې سره خلک خبر شو چې دا سیلاب راوتونکي د سخت باران هم و. نو کله چې دا سیلاب راوتل خلکو دا غرونو ته وکتل څه بعضې ځوانان نو هغوی ډزې وکړې. په ډزو معامله دا خلک خبر شو چې دې ځای نه ووتل او سخت یو ویجاړونکي سیلاب راووته. نو هېڅ چا دا ګمان هم نه کول چې دا کلي دومره بربادۍ سره مخ شي، ځکه دې نه مخکې هم لږ سیلابونه راوتل، دا غټ خوړ لرو مونږ په دې باندې، نو سیده تله راتله، نو چا دومره یقین به نشي کولی. ښه، خوشحاله شي. دا شاته چې کومې اوبه ښکاره کېږي بګراونډ کې به درنو لیدونکو ښکاره کېږي، دا مخکې خوړ و که نه؟ دا پټي دي اوس دغه خوړ پکې را جوړ شوی دی؟ پټي نه ده، دا تقریبا دا یو غټ کلي و همدې ځای کې. دا کم خوړ چې ښکاري دې ځای کې تقریبا نو یو 50 پورې کورونه و. دا مخکې 50 کورونه، اوس چې دی په خوړ باندې هېڅ شی پاتې نه دی، صرف ماشومان او دا زنانه چې صرف دا څادرې کم پراتې دي هغوی سره وتلې. نور هغه چا خبره یو وخت نوڼۍ خو پرېږده، د یو څادر هم هغوی نه لري چې چپلی بوټان هم نه لري چې دې ځای نه وتلي، دا ډېر په دغه باندې. او دا کلی و غټ کلی، دا ځای کې دا کم خوړ چې کاري دا ټول منځ له تللی. تقریبا څومره خلک په دې، څومره کورونه په دې کلي کې موجود وو؟ نو دا تقریبا دې ځای نه ونیسه تر هغه ځای پورې غټ کلی و. دا کم چې کار دلته هېڅ شی نه ښکاري، دا دې ځای خوړ جوړ کړی ده. نو 1.5 سله پورې کورونه و دې ځای کې. اولګل کلي کې 1.5 سل کورونه؟ 1.5 سل کورونه منځ له وړه هېڅ شی ښکاري نه، 1.5 سله پورې کورونه. اوس دا تقریبا کم کورونه چې ښکاره کېږي دا د غره په پیڅکو کې، دا به ټول تقریبا 100 کورونه وي که نه؟ دا ټوټل مونږ کو حساب کړی 9 کورونه حساب کړی، کم چې تقریبا لکه بچ دی 9 کورونه پاتې او نور ټول یو دا میز له تللی، دا کم چې اواره کلي دا ټول هېڅ ښکاري نه دي، مطلب او ټول ختم دي. خپل حکومت ته څه غواړئ؟ باید کوم ډول مرستې د سره حکومت، خیریه بنسټونه او نور هغه د بشر نړیوال سازمانونه؟ مونږ امارت اسلامي څخه دا غوښتنه لرو چې عاجل مونږ ته دلته کلي غمزپلې او هیوادوالو ته او مرسته ورسوي. اولیا کومکونه دا تقریبا 2 ورځې تر اوسه پورې نه دي رسېدلي. نو خلک هغه اوبو ته ضرور لري، صفا خوراک څښاک ته هم شی نه او لري، هېڅ صحي اوبو ته لاسرسی نه لري. نور خوراک څښاک خو دا ډېر لرې خبره ده. او مونږ امارت اسلامي سره غوښتنه کوو، تر اوسه پورې هېڅ نظر پرې نه دی شوی، نو زر ته زر دې خلکو باندې لاسنیوی وکړي. مننه کوو. خیر یوسف، مننه. یو ځل بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو، هیله ده ښه به یاست. څنګ ته مې دلته د همدې کلي یو بل اوسیدونکی هم ولاړ دی، د سره به هم خبرې ولرو. ستړی مه شي. ستړی مه شي. انشاءالله صحت دې ښه دی؟ شکر دی، الله فضل دی، ستاسو دعاګانې تاسو مننه. خیر وسي. نوم دې څه دی؟ حسین احمد دی. د همدې کلي؟ او د دې کلي اوسېدونکی یم. د سیلاب کیسه راته وکړه، چېرته وې او څنګه سیلاب راغی؟ بس سیلاب داسې راغلی، اول خو شروع کې هغه طرف ته رالیم لږ وم. هغه ټیم کې مونږ کسان دلته حاضر وو، اکثر دلته وو. دلته بیا دغه ځای نه هلته نه ډزې مزې وکړو، کسانو وویله دې طرف ته هم سیلاب روان دی او بیا دې طرف ته څومره چې دلته کورونه وو هر څه سیلاب ویاړو. بس باقي د داسې تقریبا 2-3 سوه پورې کورونه ورڅه وړو او 2-3 کورونه داسې 5 کورونه پورې شاوخوا دلته
سیټ طرف ته و دا پاتې شوی دی نور هېڅ هم نشته نور هر څه سیند وړی دی بس داسې سیلاب خو رښتیا هم ډېر زیات تخریب کړی دی ټول مکمل کلی چې دی درنو لیدونکو ختم کړی دی ویجاړ کړی دی دلته خو د خلکو کورونه او د خلکو زنانه ماشومان اوس فعلا چېرته دي خپلو خپلوانو کره تللي که نه همدلته په دې بیدیا کې شپې او ورځې تېروي اوس اکثره خپلوانو کره تللی دي اخوا دېخوا څه بانډي کې اوسېږي څه اخوا دېخوا اوسېږي نور کسان څه چاپو ته تللی دی څه نیکموک ته تللی دی او اخوا دېخوا اوسېږي د څښاک پاکې اوبه دلته اوس پیدا کېږي فعلا شته دی که نشته دی فعلا خو څښاک اوبه نشته ښکته نه چاپو نه راوړي باره بدموږ نه راوړي څښاک اوبه هغه ځای نه انتقالوي لیدونکو ژبه مې راوتې ده د تندې نه خو اوبه دلته نشته دی نه پیدا کېږي نو د دې ځای خلک چې دا لا هم د سختو ستونزو او مشکلاتو سره لاس او ګریوان دي او که د دې خلکو څوک لاسنیوی ونی کړي څوک مرستې ورسره ونی کړي نو دا خلک چې دی یې به ژوندي خو په مړو حساب دي ښه رښتیا هم تقریبا ډېر زیات دغه کلی په مکمل ډول باندې ویجاړ شوی دی یوازې د ګوتو په شمار باندې څو کورونه پاتې دي ستا کورونه فعلا چېرته همدغه کوم ځای کې چې ولاړ یو دا دې کور دی که نه کور دی اخوا دی ښه خوا او خوا ده او بس داسې ونیسه بیخ نه ایستلی دی ټول یې وړی دی او دا نور هېڅ هم نشته دی کور هېڅ هم نشته کور کې هر د کور نقشه دې معلومیږي که نه معلومیږي نه لاندې نقشه خو معلومیږي نور ټول سامانونه هر څه وړی دی کور کې ځان ته وي که نور څوک هم در سره اوسېده کور د تقریبا 15-16 پورې کوټې مربوط وو او 2-3 تشنابونه او هر څه داسې کور کې کول فامیل تاسو یوازې هغه خپل سرونه چې دا ایستې دي هغه هم یوازې سیوري ته کړي دي نور د کور سامان څاروي هر څه چې دا سیلاب په مخه کړي وړي دي مونږ صرف کور نه خپل ځانونه ایستلی دی نور ټول کور کې پاتې شوی دی پیسې هر څه کور کې پاتې شوی دی صرف ځانونه ایستلی دی لیدونکو رښتیا هم ډېر زیات خفه کوونکی حالت دی دلته او موږ چې اوس فعلا هم چېرته ولاړ یو په تیرانو باندې ولاړ یو لاندې چې دا وداني یا کوټه ده نو دلته یوازې د غره په څنډو کې یوازې څو کورونه موجود دي نور باقي مانده په دې کلي کې سیلاب چې دی نه کور پرېښی نه ځمکه پرېښی او نه څاروي پرېښي دي خو د رب احسان دا دی چې دلته کله چې سیلاب راواته خلکو هوایي ډزې کړي دي څوک چې په دې غاړو پیڅکو کې اوسېدل او د نورو خلکو ته د خبرداري په ډول باندې دغه کار کړی دی نو خلکو الحمدلله په مکمل ډول باندې ځانونه خوندي ایستي دي او خوندي سیمو ته تللي دي خو سیلاب یوازې دومره کړي دي چې په دې کلي کې هېڅ هم روغ نه دي پرېښي ډېره مننه کوو خیر وسي خوشحاله شکر ودان مننه بیا هم ستړي مه شئ درنو لیدونکو دلته را سره د اولګل کلي یو بل ځوان هم ولاړ دی د سره به مو غږېږو خبرې به ورسره وکړو ستړی مه شي خیر علي وروره خیر وسي ښه انشاءالله شکر دی نوم دې څه دی درنو لیدونکو ته نوم حیات الله نوم دی د اولګل کلي اوسېدونکی یم چېرته چې ولاړ یو اولګل کلی دی که نه دغه اولګل کلي دی د شاته ودانۍ باندې کار روان دی بېرته څه خواست یم تقریبا دا چې دا اصلو کې لیدونکو 80% دغه ودانۍ تخریب شوې ده 20% چې کومه پاتې ده لا هم خطر لري تر څو په چا باندې ناکیني همداسې وایي بالکل همداسې دی وروره ښه د ودانۍ چې دا اوس دا راسپړل کېږي تر څو بل چا د کوم مشکل یا زیان پکې وانه وړي ښه تقریبا دې کلي کې څومره کورونه موجود وو دې کلي کې تقریبا 200 کورونه وو یو نیم سل نه بره 200 نه ښکته کورونه وو دغه ټول کلی چې اوس لاندې کړی دی سیلاب دا شا لاندې چې دغه کومه ساحه ښکاره کېږي خاوره ښکاره کېږي فکر کوم تصفیه شوې هم نه ده او تصفیه شوې هم نه دلته لاندې کورونه دي دغه غټ کلی او یو دلته غټ کلی دلته و دغه ټول وړی دی سیلاب ها تقریبا سیلاب به څومره کورونه وړي وي څومره کورونه یې ویجاړ کړي دي تقریبا دې کلي کې 15 کورونه داسې پاتې دي نور خو ټول ویجاړ کړي دي
نور هېڅ هم نشته دی او نور هېڅ هم نشته 200 کورونو کې یوازې او 15 15 پاتې دي شهیدان خو نه لرو که نه نه ان شاء الله شهیدان خو ده ټپیان شته دی که نه ټپیان شته او مریضان شته داسې لار هم بنده دی دوایي هم نه رارسېږي تاسو څخه معلوم دی لار هغه ځای سیلاب وړی دی دلته هم خوراکي توګه دا نور ډېر ستونزه شته خو ټول مواد داسې کورونو سره وړی دی ډېر مشکلات سره مخامخ ها دا خو چې دلته خلکو ژوند کاو خلکو به څاروي هم درلودلې خلکو خو یوازې سر هغه سمې ته ایستی دی معنا ځان یې چې دی له دې ځای څخه ویستی دی د خلکو څاروي هم د سیلاب ځان سره ښکار کړي دي که نه څاروي هم خلکو ځان سره ویستي دي څاروي هم وړی دی ځان سره و سیلاب راغلی هغه یې ټول لاندې شوي دي څاروي هم نشته دی نه یوازې انسانان او خلکو چې دی انسانان پاتې دي دغه یو جامو سره نور خو ټول وړی دي لیدونکو رښتیا هم دلته ډېر داسې دردونکي کیسې شته دی چې بیخي له ما خپل اول خبرې نه کېږي له خلکو پوښتنې نشم کولی او د ده ورور په وینا موږ تقریبا څه ناڅه پیدا مزل چې دی دې ځای ته راوکړ ځکه سیلاب چې دی هغه کوم سړک چې دی دې ځای ته چې کوم سړک راغلی دی هغه یې وړی دی او بیا له جلال آباد ښار څخه تقریبا دې ځای ته د موټر 11-12 ساعته مزل دی چې څوک دلته ځان راورسوي ښه مننه که خیر وسي له حکومت څه غواړئ همدارنګه له سوداګرو څه غواړئ له ملي تجارانو خیریه بنسټونو څخه څه غواړئ باید څه ډول مرستې درسره موږ ټولو افغانانو سره هیله کوو چې دلته د خپل مرسته وکړي خلکو سره هر څه ستونزې چې دلته رامنځته شوې دي دوی سره چې خپل څه مرسته یې خدای بس هغه دي نور انشاءالله خدای نه خیر غواړو خدای مهربانه دی مننه که خیر وسي یو ځل بیا هم ښه راغلاست درنو لیدونکو تاسې به راسره د نورستان ولایت د برګي مټال ولسوالۍ دا کلی چېرته چې ولاړ یو اولګل کلی نومیږي تاسې به راسره خپرونه کې د دې اولګل کلي هغه کورونه او هغه ویجاړۍ لیدلې وي کوم چې د تېر کونړي سیلاب له امله دلته ګڼ شمېر کورونه ویجاړ شوي او خلکو ته پکې زیات شمېر مالي تلفات اوښتي دي د خلکو سره مو په دې خپرونه کې خبرې وکړلې او له هغوی مو درته دا مو اورېدل چې هغې د کوم ډول ستونزو سره لاس او ګریوان دي او څه ته اشد ضرورت دی زموږ تر راتګ پورې چې موږ نن رارسېدلي یو دې ځای ته تر اوسه پورې هیڅ ډول مرستې د دغه خلکو سره نه دي شوي دغه خلکو له خیریه بنسټونو همدارنګه له سوداګرو همدارنګه له خپل حکومت او همدارنګه د بشر له نړیوالو خیریه مؤسساتو څخه هم وغوښتل تر څو دې ځای ته تشریف راوړي او د دې ځای د خلکو هغه د ژوند په چلولو کې د دوی سره مرسته وکړي تر څو بیرته خلک خپل هغه پخواني حالت ته لاړ شي که څه هم د دې ځای خلک اوس وخت کې ژوندي خو ساګانې پکې نه لیدل کېږي او په مړو حساب دي نو زموږ دا خپرونه هم پر همدې ځای پای ته رسیږي هیله مې دا ده چې هر هغه څوک چې د خیر کارونه کوي ته نورستان ولایت د برګي مټال ولسوالۍ دې اولګل کلي ته باید ځانونه راورسوي او د دې خلکو لاسنیوی وکړي او باید څنګ په څنګ ورسره ودرېږي
دا خپرونه زموږ هم پر همدې ځای پای ته رسېږي. باقي مانده دي خدای پاک زموږ او ستاسې دا ګل وطن له دغسې دردونو غمونو او له طبیعي آفتونو په امان وساتي. د یو خوشحاله سوکاله او پرمختللي افغانستان په هیله.